امین به د عذاب آیاتونه راوړل. اب دومره غمجن شو چې په ژړا وشه. جبل سلعه نه شاته یو غر و، هلته یې منډې کړلې او په سجده باندې پروت دی، ډېر زارو قطار جړاګانې کوي. صحابه ورپسې ګرځېدل، ډېر په تکلیفونو باندې را پیدا کړ. ابوبکر صدیق ورغی، هلته یو شپونکی و، هغه نه یې تپوس کړ، وایي په دې لار باندې خو داسې یو خوبصورته انسان نه دی راغلی. هغه شپونکی ورته په ژړا شو، وی او راغلی دی، 3 ورځې وشوې په سجده باندې پروت دی، ژړاګانې کوي. کله نه چې دی ژاړي پیژنم نه چې دا څوک دی، خو د ده په دې اواز کې دومره درد دی چې دی ژاړي